أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ویلکم ټو هوم اف بایولوژي. نن زما ټاپک دی بایولوژیکل کانسیکوینسز اف سموکینګ. دا د کلاس 10 په بایولوژي په چپټر نمبر 10 کې یو ټاپک دی. د دې ټاپک مطلب دا دی چې کله یو سړی چرس ډیر زیات کی یا پاوډر ډیر زیات کی یا سیګریټ ډیر زیات کی نو دا ټول سیزونه په جسم باندې څه اثرات پرېږدي. نو داسې خو اثرات ډیر شي دي، خو چې ستاسو په کتاب کې کم اثرات یعنی د منشیاتو د چرسو سیګریټو پاوډرو یا تش سیګریټ چې د هغې په جسم باندې څه اثرات دي نو د هغې تفصیل زه اوس تاسو ته په دې کې وایم. نو سموک هیز آلویز نیګیټیو افیکټس آن اور باډي. یاد ساتئ کم سړی چې سموکینګ کوي یعنی سیګریټ څکي په هر شکل کې چې د هغې همیشه خراب اثرات دي په جسم باندې. میجر آیټم از ټوبیکو بیکاز اٹ کنټینز. په دې سیګریټو کې د ټولو نه بنیادي سیز چې دی هغه دی تمباکو، او په دې تمباکو کې دننه بیا نور سیزونه چې دی شامل دي. باقي کم سیزونه دي؟ ټار، نیکوټین، کاربن مونوکساید، نایټروجن اکساید، هایدروجن سایناید ان میټل. دا اوس یو تاسو ته په تفصیل باندې وایم. ناولنی به موږ راولو ټار. دا ټار چې دا به تمباکو کې. اوس ټار څه ته وایي؟ It consists of carcinogenic substances. په دې ټار کې هغه سیزونه شامل دي چې هغه کینسر جوړوي. ټیومر انیشیټرز. ټیومر دې ته وایي چې زموږ په دماغ کې چې دی یو سیل ته چې دی کینسر ولګي، هغه ګاونډي سیل ته کینسر ولګي، هغه بل ته نو داسې یو ارګن چې دی چې کله هغې ته پوره ارګن ته کینسر ولګي نو هغې ته موږ وایو ټیومر. سټینز ټیت زموږ غاښونه یا کم سړی چې سیګریټ ډېر زیات کړي د هغه غاښونه همیشه سقایي زیړ وي. سټینز فینګر ګوتې خرابوي، ګوتو رنګ چې د همیشه توري، ځکه چې کله سړی چرس کی نو هغه چرس په ګوتو باندې مږي نو د ګوتې به همیشه توري. ډیمیج لنګز ټیشوز، او په پیپړو کې چې کم ټیشوز دي یعنی پیپړې چې د کم ټیشوز نه جوړ دي هغې ته همیشه نقصان ورسوي. انکریز پلیجم، او کله چې منشیات والا سړی سیګریټ والا سړی کله چې دی ټوخی کوي نو د ده د جسم نه چې دی بلغم راوځي، اخراج کې چې دی هغه راوځي. نو دا ټار نقصانات دي. بل به د تمباکو کې دویم نمبر سیز چې غټ کم سیز دی هغې ته ویل کېږي نیکوټین. انکریز هارټ بیټ، دا د زړه دړکن سیوا کوي. نو د هغې په نتیجه کې څه چلو شي؟ بلډ پریشر انکریز، بلډ پریشر چې دی هغه سره سیوا شي. کنسټرکشن اف بلډ ویسلز، او په کومو رګونو کې چې وینه ځي راځي یعنی حرکت کوي هغه رګونه چې دی ډېر زیات نري شي. چې کله نري شي نو په هغې کې بیا به زور باندې چې دی وینه پاس کېږي نو د هغې سره چې دی یا هارټ اټیک راځي یا چې دی سر رګ چې دی دا ورسره وشلېږي. ډیمیج مسلز، زموږ په جسم کې شپږ سوه ځایونه داسې دي چې هغه حرکت کوي. نو د هغه حرکت کوونکي ځایونه چې دی هغه متاثره کوي ځکه چې مسلز چې دی په حرکت کولو کې مدد ورکوي. ډیمیج میټابولیزم، کم سیستم چې زموږ جسم له انرژي ورکوي دا هغه سیستم چې دی مکمل تباه کوي. کاز کورونري ډیزیز، او د زړونو چې ډېرې بیماریانې داسې دي چې هغه د دې منشیاتو د وجې نه راځي. په دې تمباکو کې یو بل سیز دی چې هغې ته ویل کېږي کاربن مونوکساید. هغه څه چل کې انفلیمیشن، یو ځای چې کله زخم شي یا یو ځای کې چې دی جلن پیدا کوي هغه ځای چې دی بیا سوځي. انکریز ریسک اف لنګ کینسر، کاربن مونوکساید چې په تمباکو کې ډېر زیات شي نو دا چانس سیوا کوي د پیپړو د کینسر چانس چې دی هغه سیوا کوي. کاز لنګ ډیمیج، او پیپړې چې دي دا مکمل ختموي. بل سیز په تمباکو کې چې کم دی هغې ته ویل کېږي هایدروجن سایناید. نیګیټیو افیکټ آن سیلیا، زمونږ د په جسم کې چې لنګس ته کم پیپ کو شوی دی کمې ته چې مونږ ټریکیا وایو نو په دې ټریکیا کې دننه نري ویښتۍ هغې ته سیلیا ویل کېږي، او دغه سیلیا دا کار کوي چې د اکسیجن دننه صفا کوي. نو کله چې په تمباکو کې هایدروجن سایناید سیوا شي نو دغه هایدروجن سایناید لګي په ټریکیا کې دننه نري ویښته یعنی دا سیلیا چې دی دا ختموي. د هغې په نتیجه کې اکسیجن چې دی بیا دننه نه صفا کېږي. انکریز ډیزیزز، او وړې بیماریانې چې دی جوړوي د هغې سره په جسم باندې چې دردونه کله بلډ پریشر سیوا کله چې بلډ پریشر کمي. د هغې نه علاوه د تمباکو کې چې بل کم سیز دی هغې ته ویل کېږي میټلز. یاد ساتئ دا 30 قسم میټلز دي. لکه آل اف دیم آر کارسینوجینیک، څونه میټلز چې په دې تمباکو کې استعمالیږي نو دا ټول کارسینوجینیک دي. کارسینوجینیک مطلب دا دی چې دا کینسر لګوي. په دې کې کم میټل دي؟ ارسینیک، نیکل، کیډمیم، لیډ، دا څو قسمونه دي د میټل چې دا چې د کینسر لګوي. نو زه امید کوم چې په دې ویډیو په تاسو پوه شوي یئ. کمنټ به ضرور وکړئ، د ملګرو سره شیر کړئ، او که نه وي نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تھینک یو، ډېره مننه.